د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه مینه او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکرګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو اورېدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 22مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 22مې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 21مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه به راسره د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې اورئ او ما به یوازې نه پرېږدئ. تاسې د نورالدین محمود زنګي د داستان په تېره 21مه برخه کې اورېدلي و چې زریافته له خجالته وچه کلکه ولاړه وه. یو غلام ته یې وویل چې لومړی جومات ته ورشئ، که چیرې هلته والي نه و نو بیا دربار ته پسې ورشئ او له ځانه سره یې راولئ. غلام هغه لوري ته منډه کړه. زریافت یو بل غلام د حکیم صاحب پسې ولېږه. حکیم صاحب هم په یوه منډه راغی. د بیګم نبض یې وکتلو، بالکل صحیح و. هغه غلام چې ورپسې ورغلی و هغه حکیم ته ویلو چې محترم والی مو هم راغوښتی دی، کیدای شي چې هغه یې مړی وګوري. حکیم د دې خبرې په اورېدو سره ډېر ورخطا شوی و. د هغه ځای د محل نه دومره لرې نه و، خو له یوه اړخه د کمزورتیا له مخې او د بله اړخه د بیګمې د دې ناڅاپي ناروغتیا له مخې دومره دروند شوی و چې په لاره کې د تللو توان له لاسه ورکړی و. په دې خاطر غلام د خپل ځان سره په کشولو راوست. حکیم چې کله د بیګمې صاحبې په نبض لاس کېښود نو ویې کتل چې هغه د روغ رمټو خلکو د نبض په څېر په پوره مستۍ کې ده. د الله شکر یې وکړ او د دوایي یوه څمڅۍ د هغې په خوله کې په زوره ور واچوله. د حکیم صاحب فکر صحیح و. د کومې فوري صدمې له مخې د بیګمې د اعصابو باندې ناوړه اغېز شوی و او نیمه بېهوشي پرې راغلې وه. وینځې ترې چارچاپېر ولاړې وې او د هرې ژبې نه د الله شافي الله کافي اوازونه راوتل. څو لمحې وروسته بیګمې سترګې پرانیستې او حکیم الله کول چې بیرته ستون شو. د بل اړخه میرزاده چې څو لمحې د اس د سترګو سره خپلې سترګې جنګولې، د هغې وروسته یې ساتونکو ته حکم وکړ چې د اس ټول سامان راوړي. ساتونکي وویل چې سلطان دا اس د خپل ځان لپاره خوښ کړي او ډېر ښایسته رکاب او ذهن ورته جوړ کړي، خو هغه ټول سامان څنګه چې دی هماغسې پروت دی، ځکه چې اس هیڅوک ځان ته نه پرېږدي. امیرزاده صلاح الدین اصرار وکړ او هغه سامان یې ټول پرې راوغوښت. د سامان د کتلو سره سم اس یو ځل بیا په دوه پښو شو او ټوپونه یې پیل کړل. صلاح الدین مجبور شو چې د خپله کوره سامان راوغواړي. د دې سامان په کتلو سره اس هیڅ ډول عکس العمل ونه ښوده. په اس یې ذهن وتړه او د اس نه یې هغه آخري رسۍ هم پرانیستله او د الله تعالی نوم یې واخیست او په یوه ټوپ په اس سپور شو. لا تر اوسه یې په اس ځان پوره نه و تکیه کړی چې اس په مستۍ کې راغی او د سترګو په رپ کې د میدان نه غایب شو. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 21مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 22مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د زریافتې د وینا په مطابق اس لا د پخوا څخه آرام شوی و. د هغه په شا د لومړي ځل لپاره سپرلی ناسته وه. په همدې خاطر یې ځان برابر کړی و او بیا یې په ځغاسته پیل وکړ. صلاح الدین د دې نه مخته هم څو اسونه لارې ته راوستلي وو.
په 100 اس ځغاستو کې برخه اخیستې وه. په دې شاتوري اس باندې د سپرېدو وروسته امیرزاده چې هر څومره داس واګې راښکلې په هغې هېڅ اغېزه نه کوله، بلکې برعکس به یې خپل تګ نور هم تیزاوه. بالاخره صلاح الدین خپل سر ته پرېښوده او واګې ورسستې کړې. شاتوري اس تر 1 ساعته پورې په خپل طبیعت وځغلېد. د هغې په ځغاسته کې صلاح الدین هېڅ مداخله ونه کړه، یوازې د کاندو او ځنګلي بوټو څخه به یې په څنګ کاوه. اوس نو اس خولې او ستومانه شوی و، رفتار یې هم راکم شوی و. په همدې وخت کې صلاح الدین د اس مخه د شاهي محل په لورې راوګرځوله. اس په پوره چټکتیا سره روانو او د شاهي محل تر مخه تم شو. تر دې وخته پورې امیر نجم الدین ته هم خبر ورکړل شوی چې د سلطان شاتوري اس امیرزاده د کوم نامعلومه ځای په لور بیولی دی. هغه ته دا خبر د امیا په جومات کې ورکړل شو، ځکه هغه وخت هغه همالته د خلکو د عرایضو اورېدو او د خلکو د ستونزو په حلولو کې مصروف و. د دې نه مخته ورته دا خبر هم راغلی چې سلطان خپل شاتوري اس ورلېږلی تر څو امیرزاده پرې تر شاهي محله پورې راولي. که څه هم د شاه دربار به د ورځې په وروستي وختو کې جوړېده، خو داسې معلومېده چې شاه میرزاده په دې خاطر سهار وختي دربار ته ورغوښتی و چې د دربار د جوړېدو مخ ته امیرزاده راشي او د درباریانو سره یو ځای وپېژني. د اس دغسې خپل سري ځغاستې او په خپل سر امیرزاده یوې نامعلومې لورې ته وړل د احتطاب په معنا و. په لومړی وختو کې به ښاپیرۍ او ښایسته شهزادګان او شهزادګۍ همداسې په نامعلومې لورې تښتولې، او اوس امیرزاده سره هم دغه شاتوري اس همداسې لوبه کړې وه. امیر نجم الدین د خپل زوی د داسې غایبېدو د خبر د اورېدو سره سمدستي وروسته نیغ دربار ته راغی. امیر نجم الدین په ډېر باوقاره توګه وویل: علي جا، زه د دې لپاره نه یم راغلی چې علي جا په خپل راپېښ شوي غم کې راتاو کړم، بلکې د علي جا نه د یوې بلې غوښتنې په خاطر راغلی یم. شاه ورته په ژړغوني اواز سره وویل: امیر نجم الدینه، که ته موږ په خپل غم کې شریکوي او که نه، مو شریکوه، خو یقین وکړه چې د صلاح الدین د دغسې غبېدلو ټکان موږ ته هم هماغومره را رسېدلی لکه څومره چې تا ته در رسېدلی دی. موږ ته داسې څرګندېږي چې موږ په زور سره په خپل لاسو یو نوی ځوان د خپل دود او دستور ښکار وګرځاوه. موږ غوښتل چې هغه ذهین او شجاع میرزاده په خپلو سترګو وینو، د چا د زیاتو تعریفونو په اورېدو سره چې زموږ سترګې د هغه د کتلو پسې کږې وې او زموږ په سترګو کې د یوې سترې هستۍ ځای نیولی و. شاید چې تر دې وخته پورې به د سلطان خبرې نه وي خلاصې شوي، نو په دې اساس امیر نجم الدین ځواب نه وایه او منتظر پاتې شو. د هغه دا فکر صحیح وخت، ځکه د لږ تم کېدو وروسته سلطان یو ځل بیا وویل: هو امیر نجم الدینه، د داسې غمناکې پیښې د پیښېدو په حال کې تاسې بله کومه خبره کول غوښتل؟ بلې درنو اورېدونکو، نجم الدین خپل غم ډب کاوه. علي جا، زه ممنون یم چې تاسې زما سره زما په غم کې ځان شریک ګڼئ، لکه څنګه چې حضور وویل چې د دې حادثې اساس او بنسټ زموږ د دود او دستورو دی. نو په دې لړ کې عرض کوم چې کله چې دا شاتوري اس بیرته راستون شي نو سم د لاسه یې له منځه یوسئ، ځکه چې دا ډول وحشي اس با د بل کوم نوي تنکي ځوان ژوند هم ورختم کړي. صحیح ده، موږ به په خپل وخت په دې خبره غور وکړو. تر هغه وخته پورې ته او نور ټول دي د میرزاده د ژوندي راتلو لپاره دعاوې وکړئ. سلطان سم د لاسه سر ټیټ کړ تر څو نجم الدین په دې اړه نور څه ونه وایي. نجم الدین وویل: زه د صلاح الدین په اړه هیڅ ډول اندېښنه نه لرم علي جا،
شاه د نجم الدین په لور وکتل. بیا یې وویل دا ته څه وایې نجم الدینه؟ یوازې موږ نه بلکې د محل ټول نر او ښځې د صلاح الدین په اړه اندېښنه لري. علي جا زه به هغه وخت اندېښمن وای چې صلاح الدین د خپل ځان د وژلو لپاره په خپله تللی وای. هغه خو د خپل سلطان په حکم په اس سپور شوی دی. نجم الدین په ډېر استقلال سره دا خبره کوله. که چیرې صلاح الدین د اس څخه پرېوتی وي او مړ شوی وي نو د شهادت مرتبه به ترلاسه کړي، ځکه چې هغه په اس باندې د خپل سلطان په حکم سپور شوی. خو که چیرې هغه اس غورځولی وي او مړ شوی وي نو زه به دا سیوان ګرم چې هغه د سلطان د غلامۍ اهلیت نه درلود، نو په دې حال کې ژوندي پاتې کېدل بیکاره وو. د سلطان نورالدین زنګي د خولې څخه یو ناڅاپه دا الفاظ راووتل: سبحان الله! په تاسو دواړو ورونو کې هم دا ښېګڼه ده چې موږ مجبوروئ چې ستاسې مرتبې نورې هم لوړې کړو. زه ډاډمن یم چې صلاح الدین به ژوندی او سلامت راګرځي او زموږ د منصب نه به په دربار کې ډېر اوچت مقام ترلاسه کړي. ځینې وختونه د انسان د ژبې څخه وتلې خبره سم د لاسه مستجاب ګرځي. د سلطان د خولې نه دا خبره لا نه وه راوتلې چې د دربار یو ساتونکی دننه راغی. سر یې ټیټ کړ، بیا ودرېد. دا هغه طریقه وه چې ساتونکی به په خپله خبره وړاندې کوله. سلطان نورالدین زنګي ورڅخه وپوښتل: ډاډمن یم چې تا به موږ ته کوم ښه خبر راوړی وي؟ غلام سم د لاسه ځواب ورکړ: هو. د سلطان نورالدین زنګي په مخ باندې رڼا را پیدا شوه. وی ویل: بیا یې نو ولې نه وایې؟ د نیکۍ خبرو په اورېدو کې ځنډ کول نه دي پکار. علي جا امیرزاده صلاح الدین په خدمت کې حاضرېدل غواړي. د امیر نجم الدین سترګې بندې شوې او په زړه کې د الله تعالی شکر ادا کړه. د سلطان نورالدین زنګي د سترګو نه خوشحالي پورته پورته کېدله. ودې کتل نجم الدینه، ما نه ویل چې صلاح الدین به هرومرو ژوندی راځي؟ بیا یې سم د لاسه غلام ته وکتل. ورڅخه یې وپوښتل: صلاح الدین څه ډول راغلی، پیدا او که په سپرلی؟ غلام سم د لاسه ځواب ورکړ: په سپرلی علي جا. په کومې سپرلی په اس راغلی؟ غلام بیا ځواب ورکړ: هو علي جا، امیرزاده په هماغه شاتوري اس سپور راغلی چې مرغۍ هم نشي ورنږدې کېدی. ډېر ښه. بیا سلطان په پوره مینه د نجم الدین په لور ور وکتل. په همدې وخت کې اسدالدین شیرکو هم را ننوت. سلطان نورالدین زنګي په ډېره خوشحاله توګه وویل: شیرکو، آیا دا دې اورېدلی دي چې موږ چې کوم اس اخیستی و او هیچا نشو قبو کولی، هماغه اس نن صلاح الدین کنټرول کړی؟ آیا دا عجیبه خبره نه ده؟ دا عجیبه خبره مې اورېدلې نه ده، بلکې په سترګې مې کتلې ده. علي جا څنګه؟ اسدالدین شیرکو په ډېر فخر سره وویل: علي جا، ما صلاح الدین په اس باندې د سپرېدو په وخت کې وکتلو. نن دلته په دربار کې د صلاح الدین شتون د هغه د خپل خوځښت له مخې ترسره شوی دی. سلطان نورالدین زنګي د صلاح الدین شهرت اورېدلی و، خو د هغه رابللې د امیر اسدالدین شیرکو په سپارښتنه ترسره شوي و. بېشکه شیرکو، که څه هم ما تر اوسه پورې صلاح الدین په خپلو سترګو نه دی کتلی، خو د دغه شاتوري اس کنټرولولو د دې ثبوت ورکوي چې تاسو زموږ تر مخه د کوم غلط انسان سپارښتنه نه کوئ. ته او نجم الدین دواړه ولاړ شئ او دغه زړور
انسان زموږ تر مخه په دربار کې په پوره درنښت سره راولي، ځکه چې هغه د شجاعت او بهادرۍ سمبول دی. اسدالدین شیرکو او نجم الدین ایوب دواړو سلطان نورالدین زنګي ته درنښت وکړ او د محله بیرون وتل. خو دا باید په یاد وي چې تر دې وخته پورې سلطان نورالدین زنګي په خپل محل کې و او دربار ته لا نه و راغلی. د هغه دربار هم په همدغه محل کې و، خو هلته به سلطان په خپل شاهي لباس کې په پوره شان او شوکت سره راته. نن سهار دا ټولې پیښې هملته وړاندې کړل شوې. په دې اساس هملته د خپلو مصروفیاتو له مخې دربار ته لا نه و راغلی. د نن دربار اعلان هغه یو ورځ مخته کړی و. نورالدین زنګي په حلب د ولکې کولو وروسته هملته خپل ځای ناسته اعلان کړی وه، خو لا تر دې وخته پورې د خپل سلطنت اعلان نه و کړی. نو کله چې په دمشق ولکه وکړه نو د هماغې له مخې هغه په لرې او نږدې سیمو کې د دمشق د سلطان په نامه مشهور شو. په همدې توګه د بغداد خلیفه هم هغه د سلطان په نامه وپېژانده. کله چې دربار جوړ شو نو صلاح الدین دربار ته داسې راوست چې یوې لوري ته شیرکو او بل لوري ته نجم الدین ایوب روانو. صلاح الدین د دربار هغه ځای ته بوت چې چیرته په عامه توګه بیروني سفیران او یا ډیر مهم مېلمانه کېنول کیږي. دربار د سر نه تر پښو پورې د خلکو څخه ډک شو، خو لا تر اوسه پورې درون سلطان تشریف نه و راوړی. بیا یو ناڅاپه د ټولو درباریانو ترمنځ غږ شو چې سلطان معظم نورالدین زنګي تشریف راوړي. درباریان په خپل خپل ځایونو کې مواظبه ودرېدل. نورالدین زنګي نه یوازې د اسلامي نړۍ ستر سلطان و، بلکې د شام ټولو عیسوي سلطنتونو د نورالدین زنګي د عسکرۍ قیادت نه په ویره کې وي او هغه یې ستایه. هغوی ټول یو ځای هم د دې وړ نه و چې د سلطان نورالدین زنګي د نظامی ځواک په مقابل کې تم شي. د سلطان نورالدین زنګي په دربار کې به ډېرو لږو امراو ته د کېناستلو اجازه وه. د هغه د پلار امیر عمادالدین زنګي په دربار کې هم د ډېرو کمو امراو د کېناستلو لپاره چوکۍ ښودل شوې وې. نورالدین زنګي هم د خپل پلار په پله روانو. د هغه د پلار د وخت ګڼ شمېر امیران هملته په مواصل کې پاتې شوي وو. بیا په حلب کې د نورالدین د سلطنت د اعلان سره سم هغه بیرته مواصل ته ولاړ. شیرکو به تل د نورالدین زنګي تر څنګ و. په دې خاطر به هغه ته او د هغه ورور نجم الدین ته به تل په دربار کې د کېناستلو ځای ورکول کېده. د سلطان تر مخه یوه ساتونکي اواز کاوه. د هغه شاته د سلطان امسا وړونکي را روانو او د هغې وروسته سلطان نورالدین زنګي په خپله را روانو. د هغې ښي او کیڼ لوري ته د وفاداره غلامانو او وینځو ډلې را روانې وې. د دربار او سلطان د خوب ځای ترمنځ ګڼ شمېر وریښمینې پردې راځړېدلې وې. کله چې سلطان د خوب ځای څخه راووت او کرار مخته را روان نو دغه پردې به یو په بل پسې پورته کېدې. هغه وخت به چې اواز کوونکي تعقیب او امسا وړونکي د دربار د اخري پردې نه راڅرګند شو نو درباریان به چې د پخوانه ولاړو نور به هم مواظب شول او کومو خوشبختو ته چې هلته د کېناستلو چوکۍ ورکړل شوې وي هغوی به هم د سلطان د درنښت لپاره لاس په نامه ولاړو. ټولو درباریانو به خپلې سترګې د فرش په لور متوجه کړې وي. په همدې وخت کې به سلطان نورالدین زنګي راته او په خپل شاهي چوکۍ به کېناسته. د سلطان نورالدین زنګي ښي اړخ ته د امسا د ښودو ځای و. هملته به یې امسا کېښودله او خپله د امسا خاوند به تر شا درېده. د سلطان نورالدین زنګي غږ په ډېره درنه توګه واورېدل شو. امیر شیرکو هغه خوشبخته ځوان را وړاندې کړه چې زموږ شاتورې اسې قیضه کړی دی. اسدالدین شیرکو او نجم الدین دواړه یو ځای ولاړو.
شیرکو په خندا شو. لومړی خپل ورور ته وکتل، بیا یې کرار قدم واخیست او هغه ځای ته ورغی چیرې چې صلاح الدین درولی و. صلاح الدین د سترګو د کونجونو څخه خپل کاکا ته وکتل. اسدالدین شیرکو هلته په ورنږدې کېدو سره ورته اشاره وکړه. صلاح الدین سم د لاسه قدم پورته کړ او را مخته شو او د اسدالدین شیرکو تر شا روان شو. دواړه په ډېر بې اوازه تګ سره یو د بل تر شا روان وو او د سلطان د تخت مخامخ ودرېدل. اسدالدین شیرکو هم لکه د خپل وجود په څیر دروند اواز درلود. هغه خپل اواز ټیټ کړ او وی ویل، علي جا، د دمشق د تخت او تاج وفادار امیرزاده صلاح الدین ستاسې د قدمونو د ښکلولو لپاره حاضر دی. سلطان نورالدین زنګي چې سترګې لا د پخوا څخه په صلاح الدین نښتې وي، د ژبې نه یې ناڅاپه او بې ارادې د ماشاء الله الفاظ راووتل. په همدې وخت کې صلاح الدین هم را ټیټ شو او سلام یې وکړ. صلاح الدینه، تا شاهي اس سیخ کړ او دا دې ثابته کړه چې په تا کې د یوه ښه اس سپور صفتونه شتون لري. خو د یوه ښه اس سپور لپاره دا اړینه ده چې په غشو ویشتلو او تورو وهلو کې هم پوره مهارت او پوهه ولري. د دې خبرې سره سم سلطان چپ شو. اسدالدین شیرکو د سترګو په اشارې سره صلاح الدین پوه کړ ترڅو د خپل ذهانت اثبات وکړي. خو په صلاح الدین باندې د سلطان نورالدین زنګي او بیا د سلطان د دربار رعب لا د پخوا څخه اغېز کړی و. د خپل کاکا شیرکو د سترګو اشارې هغه ته همت ورکړ او ټیټ شو او وی ویل، علي جا، که څه هم دغه حقیر په ټولو فنونو کې روزنه ترلاسه کړې ده او هر استاد می په روزنې باندې باور ښودلی دی، خو ماته می مشران ویلی دي چې د یوه سپاهي تر ټولو ستر استاد د هغه آقا یعنی د وخت پادشاه وي. خو دا زما بدقسمتي ده چې ماته د خپل آقا په کمان کې په کوم جنگ کې د خپل دغه فن د ښکاره کولو فرصت نه دی ترلاسه شوی او نه د معظم د سلطان سیوری پر ما حقیر فقیر باندې پرېوتی دی. زه نه پوهېږم چې زما آقا په غشو ویشتلو او تور وهلو کې د خپلو غلامانو څخه څه ډول امتحان اخلي. په دې اړه زه یوازې د حکم تعمیل کولی شم. سبحان الله، معلومیږي چې ستا وراره د علم کلام تعلیم هم ترلاسه کړی دی. اسدالدین شیرکو په ډېر ادب سره ځواب ورکړ، علي جا، زه په خپله د میرزاده صلاح الدین په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو د دې خبرې ګواهي ورکوم چې زما وراره هره ورځ د دمشق درس ځای ته ورځي او هلته د علامه ابن ابي عرسون په درسونو کې برخه اخلي. سبحان الله، دا خو د یوې ډېرې ښې لمنې سره تړلی دی. بیا سلطان یو ناڅاپه د هغه وخن سړي په لور وکتل چې څو ځله صلاح الدین هم کتلی. وی ویل، دا ځوان زموږ د برکت تر سیوري لاندې راتلل غواړي. هغه ته وښایه چې سلطان نورالدین زنګي څه ډول توره وهونکی خوښوي. هغه کس ته سلطان نورالدین زنګي د کوکن لقب ورکړی او اوس هغه په همدې نوم مشهور شوی و. کوکن به د سلطان نورالدین زنګي خبرې په پوره غور او دقت سره اورېدلې. سمدستي راښکته شو، سلام یې وکړ، که څه هم د خپل سر او جسم په ټیټولو په خولو کې ډوب شو. د دې خولو علت ګرمي نه وه، بلکې د هغه د وجود غټوالی و. وجود یې په غوښو داسې پغول شوی و لکه د غوښو غړي چې په وجود بار وي. بیا دا کوکن کرار بیرون لاړ. صلاح الدین په دې پوه شو چې د کوم شي د راوړلو په خاطر بیرون لاړ چې غواړي د هغې په واسطه د دې نه امتحان واخلي. په دې وخت کې سلطان د هغو عرایضو په کتلو کې مصروف شو چې تر مخه یې ښودل شوي وو. سلطان به یوارې زره واخیسته، وبه یې لوستله
او بیا یې د هغې په اړه په هماغه ځای کې حکم صادر کړ. لږه شېبه وروسته کوهکن بیرته راستون شو. په یوه لاس کې د اوسپنیزې یوه غټه ډنډه وه او په بله لاس کې دوه واړه واړه میزونه وو. په دې وخت کې د ټولو سترګې د کوهکن په لور وې. کوهکن دواړه میزونه په لږ څه واټن کې کېښودل. بیا یې د هغوی د پاسه د اوسپنې میله کېښوده او یو پل شانتې ترې جوړ کړ. کوهکن په ډېر ادب سره د سلطان په لور وکتل. علي جا، که اجازه وي نو زه به یو کوچنی شانته ننداره ترسره کړم. کوهکن صلاح الدین ته وکتل. بیا یې ورته وویل: ځوانه، دا ترتیب ووینه او کله چې ته په دغه کار کې پوره پوهه پیدا کړې نو بیا د غلامۍ غوښتنه وکړه. امیرزاده صلاح الدین د هغه په دې طنز باندې وغړمبېد او په ناڅاپي توګه یې لاس تورې ته ورغی. خو سم د لاسه ورته معلومه شوه چې د سلطان په دربار کې دی. خپل لاس یې کرار شاته کړ، خو په زړه کې دا پرېکړه کړې وه چې که چیرې فرصت ورته ترلاسه شي نو د غوښو د دې غر نه به خپله بدله هرومرو اخلي. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 22مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. دا غوښین غر کومه ننداره ترسره کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسو چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.